دغه کیفیت استاغ اصلیت او بیا د هغه منی په نتیجه کې دا دومره بهترین تخلیق د مور په خېټه کې دنه بیا غته روټي ورکول رزق ورکول او بیا د هغه دنه لوی دل او بیا د هغه پیدایش بیا د نور عمر دا په خپل لوی سبق ته پدې کې انتم آیاتاسو تخلقونه پیدا کوي هغه ام نحنو یا کومګي الخالقون پیدا کون کیو داغه ماشوم نحنو مونږه قدرنا مونږه اندازه کړی دی بینکم استاسو په منځ کې الموت مرګ یو وخت مدې ته مقرر کړی دی وما نحنو او نه یمونګه بمسبوقین یعنی مونږه نه مقابله کې غټون کی تاسو او نه یمونګه شکست پړون کی مونږه په دې کار کې شکست نه خورو او دا کار بکیږي مرګ برازي او دا کومه کیفیت چې نور تر شوی دا بکیږي او مونږ نه څوک دا مقابله او دا کار چې موږ فیصله کړی دا په دې کې رکاوټ څوک نشي اچولای مونږه عاجز کولای نشي څوک ناکامولای نشي څوک الا ان د دې خبرنا نبدل چې مونږه بدل کو امثالکم استاسو بشان دي استاسو مثالونه استاسو شکلونه دوباره وننشئکم او مونږه پیدا کو تاسو فيما فاغه کې لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ نه خبر اوس ولقد بتحقیق سره علمتم تاسو خبر یې پیژنئ ان نشأه الاولى پیدائش ورنبنه فلولا تذکرون نو به تاسو ولې نصیحت نه قبل وای دا لومبني پیدائش باندې سوچو کا چې دا ګران دی دا کیفیت وګوره او بیا دوباره پیدا کول باندې سوچو کا کیفیت وګوره هغه ګران دی کدا ګران دی نو کاغه ته پوېږي چې الله کړی دی او ما نه دی کړی او زینه شم کوله الله یې کولې شي نو دا دوباره پیدا کول الله د پر بیا ګران دی افرایتم آیا کتلی دی تاسو ما هغه تحرثون چې تاسو کرونده کوي کرې یجمکی کی هر فصل ته ویل کیږي تاسو د خپل فصل باندې سوچ نه کړي یو دانه په پټي کې وګرځوي داغه په نتیجه کې څومره لوی بوټي ونه را جوړ شي به داغه په نتیجه کې میوه داغه میوه خستا خوراک بیا داغه بوس او پانی وغیرہ د جناورو خوراک بیا داغه لرګي ستاده لپاره د خایس ذریعہ یا نور د اور د سوزدلو ذریعہ وغیرہ وانتم آیاتاسو تزرعونه دار زرغنوي د زراعت تاسو کوي ام نحنو یا کومګه الزارعون د دې رازرغنون کیو د زمکنا لو نشاء کچریم غو غړو لجعلناه نكبدا حطاما رزا فظلتم نشيبتا سو تفكهون حیران فکر بکوي بیا به حیران شي کومګه د فصل در ختم کو او ته خوشاله چې کنه دا بس یړ شي او بیا به اورې بما او بیا به دانه کما او بیا به وړ کما او بیا به ما زویې شي کده نه مخ کې زیر ته ختم کوم ته اشاره ولې شي دې اشاره ولې غونه شي ان بشکمغا لمغرمون بیا بتا سوای چې موږ خطاوان کی شو دیوالیا لفظي معنا دیوالیا شومګه هغه چې خواري موکلا فصل موکارو خواري او زاری موکلا او بیا ختم شو ټول بل نحنو بلکې موږ محرومون بد نصیب یو محروم کړل شو پات کړل شو افرایتم آیاتاسو کتیدلی دی الماء اب الذی غا تشربون چې تاسو هیڅ کوي تاسو خپل ابو باندې سوچ کړی دی انتم آیاتاسو انزلتموه راورولی دی دا من المزن دا اورول ځای ان د اوریات زنا ام نحن المنزلون یا مونږ د دې راورون کیو مونږ د بارنه رخته کړی دی کتا د دې رخته کون کیي لو نشاء کچيري مونږ غواړو جعلناه نكب اغا وجاجا ترخي چې خوند نه وي ځکه نه وي څکل نه شي فلولا تشکرون ول شکر نه ادا کوي دا وبوته وګوره چې ما در کړی دي او دا د بګي سونه دي بیا ما جمع کړی دي دا کی سونه بیلیږي نه دا الو زینا او دنیا کې دا ډوړه کی سونه شتا په خپل دا ملاویږي نه بیا د دې ځکه بیا د خوږی او بیا یخي او دا د لڅونه نعمتونه دي او که الله تعالی په دې کې تاریخواله واچي نو تاسو خو غولای شي بیا نو ولې د الله شکریا نه ادا کوي افرایتم ایلدل تاسو النار اور التي هغا تورون چې تاسو بلوي تاسو د کوم اور چې بلوي نن زواده کیسونه دي باندې تاسو سوچ کړی دی هغه لرګي دغه باندې تاسو سوچ کړی دی الله فرمایي انتم تاسو انشأتم پیدا کړی دی دا شجرتها وندهغه ام او یا نحن مونږه المنشئون پیدا کون کی دغه نحن مونږه جعلناها جوړ کړی دی دا تذکرة نصیحت ومتاعا او سامان للمقوین د پاره د مسافرو دغه ونی او د دې دغه نصیحت د پاره د لزمکی کې د عمر تیرولو د پاره او د دې لپاره بعضی معنی د یقین په بنیاد باندې کړی دا څوک چې یقین کوي هغه د پاره فسبح بس پاکی بیان کا
سبحان الله او آیا سبحان الله وبحمده او آیا یا نور تسبیحاتو کا بسم ربک د نامه در خپلنا العظیم چې لوی دی. دا آیت چې کله نازل شو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې دا په رکوع کې کېږي لکه موږ وایو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. نو دا رسول الله صلی الله علیه و سلم د نور دعاګانو نه علاوه د اذکارو نه علاوه یو ذکر په رکوع کې دا هم سبحان ربی العظیم. فلا اقسم بس دا سینه دا سینه دا دای چې سوای دا سینه دا اقسم ز قسم خرما بمواقع النجوم فاغذ چې پریوتل زید اغه دستورو پریوزی په کستوري وانه او بشکها لقسم یو تقسیم ده لو تعلمون کچری تاسو په هیږي عظیم لوی دا یو قسم ده معنا دا صحیح ونه کړل دا یو قسم ده تقسیم نه ده دا یو قسم ده کچری تاسو په هیږي انه بشکها لقران دا قران ده کریم عزت والا لوی شان والا لوی درجه والا فی کتاب په کتاب کې مکنون چې پټ ده هغه کتاب چې لوح محفوظ ده هغه کې ساتل شوی ده لا یمسه لاس نشي لګولې دتا الا المطهرون مگر هغه چې پاک شي وي یو معنی ده یعنی پکار ده چې پاک د ایمانی کیفیت کې بیا دین عالمانو او مفسرینو دا اندازه لګولې ده چې بغیر او دسنا لاس لګول قران کریم ته یا د الفاظ ته دا مناسب نه ده خو یو معنا د دې یو بلم ډیره مزیدار ده چې هغه بعض مفسرینو کړی دا چې لا یمسه نشر سیدل دتا د قران کریم فائدو ته د قران کریم لوی درجو ته الا المطهرون مگر هغه سونه یا هغه نفسونه چې هغه پاک شي وي داغه د شرک نه د بدعات نه د خرافات نه او د ګناهونو نه پاک وي نو هغه د دینه فائدہ غستل شي. او د دلیل کې ورستو قران کریم کې مختلف آیاتونه تیر شوي دي چې ورنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. مؤمنانو لپاره شفاء ده او ذریعہ د ګټه ده او کافر لپاره ذریعہ د نقصان ده. نو لاس نشي لګولې دته مگر هغه چې پاک شي وي لوح محفوظ دي بالکل یا خانه فرشته برات پاک فرشته چې هغه مسکه یو چې دا مسله څه کوي ما ته کو دې دا معنا معلومه نه ده جی لا يمس انه لقران کریم بشک دا یو قران دی فی کتاب مکنون عمدغه قران التبرا په لوح محفوظ کې هم دی لا يمسه لاستشي ورل دتا الا المطهرون مگر پاک شوی. نو قدا قران یوازې په لوح محفوظ کې وی او دلته نه نبي خو فرشتي مراد دي او کدا دلته هم بیا ودته څوای جی جواب بالکل تنزيل نازل شوه ده من رب العالمین در رب العالمین طرفنا اف بهذا الحديث نو آیا په دې خبره انتم تاسو مدهنون سستی کون کیي ان د قران د نور شیونو د پاره تاسو ته وخت او کار او ذریعہ د ټول شته دي خو چې قران راشي به تاسو سره وخت نه مونږ چې د ماشومان سکولونو کې داخلو مونږ څومره هغه لپاره خواري کوو فیسونه ورکو سکولونو اندازه لګو وغیرہ او چې کله د قران خبره ای نو به هغه کاریګورو چې ټول لکه پیسې اخلي او هغه کور د اسانه سره راځي اگر هغه مول نه ګورو کو کچته ګوري مثلا او په جمعات کې سره واده ګډو بيزوغون ته ورشړو او بیا په سونو کسان هغه یو تناستي او ډنډای نیولې وي هغه نه معلومات کوو نو پویګو په دې باندې یعنی خو کا کمه ده نو قران په خودنو کې ده کا کمه ده نو دلته ده او کا مسدینه مقابله کې نور شي نه دي هغه چې موږ کمه نه کړي او نه کو اثر روي غنو هغه ځان لپاره فخر غنو دا هغه ځان لپاره مستقبل حالان کې مستقبل خو د دنیا نه ده مستقبل خو آخرت کې ده مستقبل خو آخرت کې ده نو الله فرمایي چې بس په دې خبره تاسو سستی کوئ هم دې قرآن کې تاسو د دې منل د دې بیانول د دې باندې استقبال وغیرہ وتجعلون او جوړوي تاسو رزقکم هغه خوراک خپل رزق خپل انکم بشک تاسو تکذبون تاسو درو غنئ یعنی دا درو او د قرآن پر مسخري او دا درو دا تاسو بس تاسو ضروری غنل د څنګه چې خوراک ضروری ده بس همدغه څه کوي لکه څنګه چې خوراک نه بغیر یو سړی ژوندې پاتې کېدې نشي نو همدغه رنګ دا کار تاسو هم دومره ضروری غنل ده
فلولا اذا بلغت الحلقوم بسولنا اذا هر کلا بلغت چې ورسیږي الحلقوم